سلامونه ملګرو! په دې هیله چې روغ او جوړ به وئ. په پاوز کې دوه نوي ټاسکونه راغلي دي. یو چې دی هغه تاسو کولی شئ چې همدا اوس یې ترسره کړئ او یو چې دی هغې دپاره وخت ټاکل شوی دی. یو کې 50,000 ټوکن ورکوي او بل کې تقریبا تر 1,000,000 پورې ټوکن ورکوي. نو کوم ټاسک چې اوس تاسو کولی شئ ترسره کړئ، زه تاسو ته د هغې طریقه درښایم څنګه موږ هغه ترسره کولی شو ترڅو 50,000 ټوکن موږ ترلاسه کړو. نو راځم ویډیو باندې درته پیل کوم. که تاسو زما چینل کې نوي یې، زما چینل درسره سبسکرایب کړئ. تاسو به لومړی راشئ، دغه سټارټ باندې به کلیک وکړئ. صحیح نه؟ کله مو چې سټارټ باندې کلیک وکړ، نو له هغې وروسته به راشئ دغه کروم بروزر ته. کروم بروزر باندې به کلیک وکړئ دغه ځای باندې. صحیح نه؟ کله مو چې کروم بروزر باندې کلیک وکړ، نو له هغې وروسته به بیا راشئ آټ او هوم سکرین دا ځای باندې به کلیک وکړئ. صحیح نه؟ کله مو چې دغه ځای باندې کلیک وکړ، نو له هغې وروسته بیا لاندې ګو ایټ باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې ګو ایټ باندې کلیک وکړ، نو له هغې وروسته بیا راشئ اډ هوم سکرین ته، دغه ځای ته، دا ځای باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دغه ځای باندې کلیک وکړ، نو له هغې وروسته به راشئ دغه پاس درې ټکو ته، دغه درې ټکو باندې به کلیک وکړئ. نو له هغې وروسته به بیا تاسو راشئ دغه اډ هوم سکرین دغه ځای دی، دا ځای باندې به کلیک وکړئ. صحیح ده؟ کله مو چې دغه ځای باندې کلیک وکړ، نو له هغې وروسته بیا راشئ اډ باندې کلیک وکړئ او بیا به لاندې راشئ اډ ته، دا ځای باندې به کلیک وکړئ. صحیح ده؟ کله مو چې دغه ځای باندې کلیک وکړ، نو تاسو به له دغه ځای نه اوس راشئ بیرته خپل موبایل سکرین ته به راشئ. صحیح ده؟ موبایل سکرین ته چې کله راغلئ، دلته پاس ستاسو موبایل سکرین باندې به دغه د پاوز هغه چې دی آیکن دغه به اضافه شوی وي. صحیح ده؟ دا ځای باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دا ځای باندې کلیک وکړ، تاسې دغه پاوز ته داخلوي. صحیح ده؟ کله چې دغه ته داخل شئ، بیرته بیک به راووځئ. صحیح ده؟ دغه چې دی دغه به ټول ختم کړئ. هماغه مخکینی چې دی هماغه به هم ختم کړئ او دغه چې دی دغه به هم ختم کړئ. صحیح ده؟ کله مو چې دغه هم ختم کړ، نو بیرته به له سره ور داخل شئ پاوز ته. کله چې بیرته ور داخل شئ، نو تاسو ته به دلته اپشن چې دی دغه به کلایم شوی وي. صحیح ده؟ نو راوبه شئ کلایم باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې کلایم باندې کلیک وکړ، تاسې ټاسک چې دی هغه پوره شو، تاسو ته 50,000 ټوکن درکړي او دغه ټاسک هم تقریبا تر 1,000,000 پورې ټوکن ورکوي. د دغه معلومات به هم وشي چې دا به کوم شرایطو ټوکن ورکوي. نو په دې طریقه تاسو دغه یو ټاسک ترسره کړئ او دغه دوهم ټاسک معلومات به هم وروسته درسره شریک کړو. مننه.